بوډا زیناکار هر یو مجرم دی، خو چې دا بوډا دی او زیناکار دی والعیاذ بالله دی لوی مجرم دی. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم صحیح مسلم کې دی ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. درې قسمه خلک دي چې قیامت به ورځ به ورسره نه الله خبرې کوي د رحمت او نه به یې د ګناهونو نه پاکوي. هغه درې کسان څوک دي؟ شیخ زان، بوډا زیناکار هر یو مجرم دی، خو چې دا بوډا دی او زیناکار دی والعیاذ بالله دی لوی مجرم دی. اسې دې ټکي سره لږ ودرېږم ځکه چې نن سبا ضرورت دی. په دې سوشل میډیا باندې ډېر فسق او فجور روان دی. زه د خپلې معاشرې خبره کوم، د بل قوم نه کوم، پښتنو خبره کوم، هم زمونږ د دې خلکو خبره کوم چې موږ یې منځ کې اوسېږو او موږ پکې یو. فسق او فجور ډېر په زور او شور سره روان دی والعیاذ بالله. او څوک ورته کلتور وایي، او څوک ورته روشنخیالي وایي، او څوک ورته ټیم پاسې وایي، او څوک څه وایي، نومونه وله بدل کړي. لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي آخر زمانه کې به خلک شراب څکي خو نوم به وله بدل کړي. صرف مسله د شرابو نه ده، هره ګناه چې کېږي هغې له نوم بدلوي. لکه سود حرام دی، سود له نوم د تجارت ورکړي، سود له به نوم بل یو ورکړي، بل څه اکه سود دی خو داسې نوم به وله بدل را بدل کړي چې ما او تا پرې دوکه شو. فحاشي اکه فحاشي ده، ډمتوب اکه ډمتوب دی، خو نوم به وله بدل را بدل کړو چې که د چا ذهن کې چې دا ناروا ده او حرامه دی چې هغه ذهن نه دا خبره وځي، دا هغه مسله نه ده، دا بله ده. هر څه روان دي په زور و شور سره. هلکان چې دا کار کوي، کوم چې کم عمره دي او ځوانان دي، نوي مجرمان دي. زه ګوره د هغوی ملګرتیا نه کوم، داسې نه زما د خبرې نه بله څوک فایده والي چې خو یوې درس کې چې هلکانو له جایز دي. حرام دي، هغه بوډا دی او که سپین ږیری که ځوان دی ټولو لپاره حرام دي. خو چې کله دا کار او دا فحاشي مشر کوي که نه، نو دا بیا دغه کشر نه لوی مجرم دی. ولې بوډا زیناکار رسول صلی الله علیه وسلم خاص ذکر کو؟ دا په دې چې د یو انسان خواهشات ختم شي او د دې زمانه تېره شوه او د کې بیا هم خباثت پروت دی، دی بیا هم په غلطو کارونو پسې ګرځي. دا لوی خبیث انسان دی. نو دا چې په دې سوشل میډیا باندې لګیا دا مشران او د فحاشیانې کوي که نه، په دوی کې خباثت د دغه کشرانو نه ډېر زیات پروت دی. انسان عمر تیر شي، ښځې زړې شي، بچي زلمیان شي، د ډېرو په ګلدي سې پکې وشتي چې نوسي دي او د کې بیا هم خباثت پروت دي. تاسو دې سړي په باره کې څه وایئ؟ هغه هلک که لګیا دی نو موږ وایو زه ځوانۍ ګمراه کړی دی، شیطان مې په ځوانۍ کې غالبه شوی، لسې لیدلي نه دي، دنیا لیدلې نه، د دنیا لیدلې د هغې نه بعد دومره خبیث دی. دویم هغه کس دی چې الله به ورته نه ګوري، نه به ورسره خبرې کوي، نه به ګوري د رحمت په نظر. و ملک کذاب، دروغجن باچا. دروغ خو حرام دی ټولو دپاره، که هغه باچا دی او که عام سړی، خو باچا ته د دروغو ضرورت نشته. باچا ته د دروغو د ویلو د سره څه ضرورت نشي، څه باڼې نه جوړي چې دی دروغ وایي، د لوی مجرم دی. هغه څه دپاره چې ما دا حدیث وی وعائل مستکبر او غریب متکبر. تکبر د ټولو دپاره حرام دی، خو هغه مالداره که تکبر کوي نو د څه د لاسه کوي؟ د مال د لاسه کوي. ما سره مال دی، ما سره پیسه ده، ما سره زور دی، زما جیداد دی، هغه په دې تکبر. فقیر تکبر پسې کوي، څه ورسره شتین او تکبر دومره کوي چې او کله خو سړی د غریب متکبر ویني د ده دومره نشي چې دومره دغه مالداره نه وي. لږه داسې تنخواه یو میاشت دوه راشي که نه، بیا د خبرې بدلې، بیا د خوی بدل، او دا د کم اصل انسان کار دی چې دی د دنیا سره بدلیږي را بدلیږي.